یو سړی بیماری څه عذري او دی د اختر مونځ عیدګاه کې ونه کي یا مسلمانانو سره جمع کې ونه کي نو کور کې کولی شي او که نه. جواب د مسلې ګوره د اختر مونځ خو لازم دی په نارینهو باندې چې وي کي او اگر دلایلو ته چې سړی وګوري چې رسول وسلم زنانو ته امر کړی چې راځئ نو نارینه خو پکار دی چې لاړ شي. سبحان الله دا داسې مونځ دی هغه بې لمازم دی ته خوشحاله هلوګه ټول کال مونځ نه کوي او عیدګاه کې اکثر اولني صف کېنایسي په صفا کپړې چې ولي او داسې خوشبو او جانماز او تسبیح ځان سره وړي او چې تپوس تو کې د کال کې دقه دوه مونځونه کوي. دا مونځ د دې مونځ ډېر اهتمام پکار دی. دا هم د اسلام یو غټه نښه ده ښکاره. خو که یو سړی معذوری او هغه یې نشي کولی بیمار دی د یرې حالات دي څه مسله ورته جوړېږي راوتی نشي نو د اکثرو علماو جمهور العلماء دا فتوه ده چې دی کور کې کولی شي بلکې مستحب دي چې دی کور کې وکړي. مستحب دي بغیر د خطبې نه څنګه چې هلته دی کې هغه شان دي دلته وکړي صرف خطبه به پکې نه او انس ابن مالک رضی الله عنه مبارک راځي چې کله به د هغه نه د اختر مونځ پاتې شو نو خپل کور والا خپل نوکران خادمان هغه ټول به راجمع کړو بیا به عبدالله ابن ابي عتبه چې دا د ازاد کرده غلام هغه به پاسېدو هغه به دوه رکعته مونځ وکړو او پاکه طریقه باندې کومه طریقه چې بهر کېږي نو چې د چا نه د جمعې مونځ عفوا د اختر مونځ پاتې شي او دی تلی نه شي ورته نو مستحب طریقه څه ده چې کور کې وکړي. په کومه طریقه باندې؟ په هغه طریقه کومه طریقه باندې چې دی په عیدګاه کې کوي